ستړي مشئ زه رحمان بنری یم. دا پروګرام بی کاسټ دی. نن په امریکا باندې د غم شیبه ده او د امریکا ملي بیرغ نیم کښو یا نیم ځوړند دی، ځکه چې د امریکا یو زلمی چارلی کرک چې یو 30 کلن و، نن د امریکې په یوټا پوهنتون کې په رڼا ورځ وژل شوی دی. صدر ټرمپ د هغه د وژنې وروستو دا د امریکا لپاره د غم شیبه، توره ورځ او انتهایی بګنونکې پیښه ګڼلې ده. ورسره هغه نیغه ګوته خپلو مخالفینو یعنی لیبرال فکر لرونکو یا روښان فکرانو ته نیولې ده او ویلي دي چې د هغو د زاړه پالو خلاف ډنډوره د زاړه پالو خلاف د خلکو کرکه راپاروي. د صدر ټرمپ دا بیان ډیر ژورې معنی لري او په ممکنه توګه د امریکا په راتلونکي سیاسي ډګر باندې ډیر ژور اثر وشي. امریکا چې د مخکې نه په سیاسي ډول ډیره ژوره په یو تقسیم کې ښکیل ده، د دې پیښې وروستو ډیر ژوره ښکیلتیا چې ده د نوره پراخېدی شي. په امریکا کې د دې پیښې وروستو د مهاجرت قانون، د جنسیت قانون، د مذهب په سیاست کې ورګډول او د ټوپکو ساتل هغه خبرې دي یا هغه موضوعات دي چې په دې باندې به بحثونه ډیر زیات تاوده شي او په زلمي کل کې که صدر ټرمپ په دې خپل دې بیان کې کامیابیږي، کوم چې هغه د مظلومیت اشاره نن کړې ده، نو امریکا کې یو ډیر لوی جمهوریت چې کوم دی د ډیر لوی چلنج سره مخ کېدی شي. په دې باندې زه بحث کوم چې څنګه صدر ټرمپ څه وویل، لیبرالز ته ولې ګوته نیسي، د مظلومیت ډنډوره ولې کوي، امریکایي مطبوعات د دې څېړنه څنګه کوي. خو لومبی به وګورو چې هغه اورېدونکي د چارلی کرک په مکمله توګه د هغه نه واقف نه وي. د هغو په خاطر زه ښیم چې چارلی در اصل څوک و. په تېرو 5-6 کالونو کې ما ډېر د نږدې نه دی څاره، ډېر زیات مشهور شوی و. په میلیونو شمېره کې د په ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو رسنیو باندې فالوورز یا خوښونکي لرل. د په خوښونکو کې زلمی کل، ښځې، سړي او زاړه مشران هم شامل وو. د امریکا په غټو ټي وي چینلو کې هغه ته وخت ورکېده. ولې؟ د یو تنظیم جوړ کړی و او د دې تنظیم نوم و ټرنینګ پوینټ یو اس ای، د امریکا د بدلون لمحه. دې کې به د عیسایت د افراطي توندلارې سوچ پرچار کوو او ویل به چې مذهب او سیاست د یو بل نه بیل نه دي. عیسایت در اصل په امریکا کې د افراطي او توندلارې سوچ منونکې عیسایت چې دی د دې پرچار یې کوو په کومو ځایونو کې، سکولونو کې، کالجونو کې، پوهنتونونو کې، په ټولنیزو رسنیو، په عمومي رسنیو او ډېر زیات مناظرې به یې کولې زلمي کل سره. ده به ویل چې امریکا در اصل د سپین پوستو کور دی او په دې کې مهاجرت چې دی، مهاجر راغلی چې دی، هغو ته هغه چې کوم اسانتیاوې د امریکې قانون ورکوي دا بدلول پکار دی. هغه د امریکې په پوهنتونونو کې د بهر څخه راغلو طالب علمانو مخالف و او په دې موضوع باندې نه یوازې هغه دا کار کوو بلکې په مختلفو پوهنتونونو کې به د مناظرې او مباحثې هم کولې او نیغ په نیغه به د خلکو سره سوال جواب کوو. ډېر تیز و. تاسو ته یاد شي چې د حماس او اسرائیل د جګړې وروسته د امریکا په پوهنتونونو کې د فلسطین په حق کې چې کله مظاهرې سیوا شوې، د هغه مخه نیوه. ورسره چارلی کرک چې دی د ځان د عیسائی ملت پالنې استازی ګڼه او د مذهب او سیاست ګډول یې د محافظه کارو په ډګر کې مرکزي موضوع جوړه کړې وه. اوس د دې نه علاوه د کرونا وبا په وخت کې ویل چې ویکسین باید وانغستل شي، ماسک ونه لګول شي، د دې مخالفت یې کوه. هغه د دې نه علاوه په
په امریکا کې د ټرمپ په حق کې خلک مظاهرو ته هم راجلبول او هڅول یې. د امریکا په پوهنتونونو کې به هغه دا فکر کوو چې د لیبرال ایډیالوژي یا فکر موجودګي چې د امریکا لپاره خطرناکه ده. هم په دې موضوع باندې هغه د جنسیت د مهاجرت افراطي او دښمن جوړونکو چې کوم مهاجران دي د هغې په توګه دا ښودل. ورسره د یو بودیجه وه، یو ډېر غټ بجټ و چې هغه د دې تحریک ته ټرننګ پوینټ یو ته ډېره برخه ورکول کېده او دا نږدې 50 میلیونه ډالرو بودیجه وه. په دې کې به په پوهنتونونو کې د کمپاین لپاره د مرسته ورکول کېده. اوس د دې بودیجې نه علاوه د چې کوم امریکا اوسنی سیاست دی په دې کې یو کتاب هم لیکلی و د ماګا ډاکټراین لیټس میک امریکا ګریټ اگین MAGA میک امریکا ګریټ اگین. په دې باندې ډاکټراین باندې یو کتاب هم لیکلی و او دې کې به یې زلمي کل ته ویل چې دراصل دا د اوسنی صدر ټرمپ چې دی د امریکا د بدلون لپاره مهم دی او تاسو یقین وکړئ د امریکا د صدر په ټاکنو کې د صدر ټرمپ په ټاکنو کې د دې هلک ډېر زیات رول او کردار و او صدر ټرمپ د خپل ټاکنو ګټلو وروستو څو ځله د په دې خپلو کامیابیو کې د مهم رول چې دی هغه ستایلی و او ویلي و چې چارلی کرک چې دی د اصل د امریکا د ماګا او د لیټس میک امریکا ګریټ اگین د بدلون یو مخ دی. او چې کله دی مړ شو، یعنی په امریکا کې د یو صدر، د یو جنرال، د یو ډېر مشهور شخصیت په مړ کېدو باندې ملي بیرغ چې دا نیمکخو کېږي. خو صدر ټرمپ د ده په مرګ باندې د بیرغ د نیمکخو کېدو اعلان وکړو، د امریکا لپاره یې توره شیبه وګرځوله او په امریکا کې یعنی ډېر ښکاره ګواښ یې وکړو چې د دې پیښه کې چې څوک هم ککړ دی او چا هم د دې پیښې کې ککړ تن دې پیښې ته راپارولی دی هغه د بخښلو وړ نه دی. صدر ټرمپ دا ټکې هم وویلو چې هغه باندې قاتلانه حمله وشوه، د هغې نه علاوه د هغه په نورو ملګرو هم وشوې. هسې هم په امریکا کې زه تاسو دا ووایم چې نږدې 250 پبلک آفیشل چې ورته وایي یعنې ولسي نمایندګان په هغو باندې حملې شوي دي په وروستیو کې. او اوس یو ریسرچ ما کته چې 9% 9 سلنه د تیر کال په مقابل کې سږ کال په دې کې اضافه شوې ده او دا اضافه په آینده کې ډېره څه واقع دی شي. اوس د ټرمپ چې کوم لومړنۍ خبرې وکړي یعنې تر اوسه پورې تصدیق نه دی شوی، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه د دې کس قاتل څوک دی، د هغه مقصد څه و، څنګه ووژل شو وغیره وغیره. خو صدر ټرمپ چې راغی نو د غمرازۍ او فکرمندۍ سره او دغه د ستاینې سره ډېر واضح وویل چې روښان فکران چې کوم دي، لیبرل ایډیالوژیز لرونکي خلک چې کوم دی، هغه د دوی د ګوند او د دوی خلاف خلک راپاروي او دوی ته نازیان وایي او دا کرکه چې ده دا سوا شوې ده او دوی به پرېښودل کېږي نه. د دې مقصد څه دی؟ په امریکا کې چې کوم 2 ډلې جوړې شوي دي، کڼپالي او زاړه پالي، او په زاړه پالو کې بیا د ټرمپ منونکي چې کوم دي هغه بیا افراطي یا توندلارې سوچ لري، یعنی هغه په جنسیت باندې یو سړی یو ښځه په دې باندې یوازې یقین لري او په امریکا کې د بل جنس منونکي نه دي. د LGBTQ چې کوم خلک دی په هغې باندې ډېر سخته نیوکه لري. مطبوعاتو ته د فیک یا دروغجن وایي. په امریکا کې چې کوم د دې مخالفین دي هغه ته دی د امریکا دښمنان وي او غداران ورته وایي. نو دا تقسیم چې دی اوس د دې پیښې وروستو که دا د سیاسي او هسې د یوټا گورنر ویلي چې دا یو سیاسي قتل دی، د سیاسي قتل نوم ورکړی دی. اوس لږه شیبه ما مخکې کتل چې د کم تنظیم چې د جوړ کړی ټرننګ پوینټ USA د هغې مخې ته بلا خلک راغونډ شوی وو، د امریکا سیاسي شهید ورته وایي. نو د دې زلمي قتل چې دی دا په ممکنه توګه په امریکا کې واقعي ټرننګ پوینټ یا د بدلون لمحه کېدی شي. هغه څه چې زاړه پالو په تېرو 80 کالو کې نو ترلاسه کړي د دې قتل وروستو یې هغه ترلاسه کولی شي. مانسه
مخالفین چې دي دا به یرول کېږي، په هغو خلاف به خلک راپارول کېږي، په زلمي کل کې به دا یره د پیټریاټیزم یا د امریکنیزم د مزغو ته دا خبره وراچول کېږي چې در اصل هغه خلک چې د امریکا سره وفادار دی، هغه خلک چې عیسایان دی، هغه خلک چې په زاړه پالي تصوراتو یقین لري، هغو ته خطر سوا دی. نو سیاسي تقسیم نور چې واقعي او د دې په ځای باندې په ممکنه توګه په راتلونکو انتخاباتو کې کم چې وس د نائب صدر دی زلمه هغه لپاره دا ممکنه توګه باندې سیاسي کمپاین په توګه استعمال شي. په اروپا کې یا غربي نړۍ کې هغه د لیبرل یا د آزاد خیالو خلکو خلاف د یو مهم بنیادی کمپاین په توګه استعمال شي او د ټرمپ منونکي په نور نړۍ کې یو شمېر دغه په چال او دغه په پل باندې پل اخلي لګیا دي روان دي. د دې په مقابل کې که څه هم د دې پیښې غندنه یا مذمت چې دی کینپالو هم کړې ده او د دې غمجنې پیښې د پلټنو غوښتنه یې کړې ده، خو دا یوازې دې حده پورې خبره نه پاتې کېږي. تاسو په وروستیو کې به لیدلې وي په یوټیوب باندې یا په نورو رسنیو کې چې اوس په امریکا کې زلمی کل تر دې حده پورې بې باکه شوی دی او نیغه خبره کوي چې په امریکا کې باید د بار څوک نه بار ځای نه څوک رانه شي، هغو ته د امریکا تابعیت سټیزنشپ ور نه کړی شي، هغو ته د امریکا په پوهنتونونو کې د زده کړو اجازت ور نه کړی شي. د امریکا په چم ګاونډ کې چې کوم هیوادونه پاتې کېږي د هغو سره پولې وتړل شي او په امریکا کې دننه د دې سره سره د عیسائی مذهب خورول او د هغې د زوړ تصور خورول چې دي د دغو غټ سیاسي ایجنډه ده. دې هلک په دې خبره کې ډېر زیات کار کوو، ډېر زیات غټ ټیم به ورسره و، ډله به ورسره وه. ویډیوګانې به تاسو د چارلي کرک وګورئ، سرچ کړئ. دلته چې کوم ځای کې هغه ویشتل شوي وو د ډېر لرې ځای نه داسې ما ویډیو ولیدل، زه نشم ښودلی دلته هغه تصویرونه چې په دې ځای د هغه مرمۍ ولګېده او بیا صدر ټرمپ اعلان وکړو چې هغه مړ دی. او دغه وخت هم هغه په یوټا پوهنتون کې طالب علمانو ته د ټرنینګ پوینټ یو اس اے او لیټس میک امریکا ګریټ اگین په خپل پروجیکټ باندې بیانونه کول او هلته موجود وو. اوس د دې پیښې پلټنې به څنګه کېږي، د دې اثرات په امریکا باندې البته ډېر ژور کېدی شي. د په قتل کې هر څوک چې کړ وي تر اوسه پورې نه دی نیول شوی او ممکنه توګه ونیول شي، په ممکنه توګه ونه نیول شي. دې نه مخکې د امریکا یو صدر وژل شوی، د هغه قاتل هم نه معلوم شوی، دا خبره پټه وساتل شي. خو د دې نه صدر ټرمپ څنګه چې هغه بیان ورکړی دی چې ځان مظلوم ثابتوي، یو بله خبره چې کنسپیرسي ښکاري او یو بله خبره چې سازشي تیوري ښکاري، خو خلک په هغې اوس بحث هم کوي لګیا دی. هغه دا دی چې په صدر ټرمپ هم باندې په کورنۍ تګلارو کې په ناکامۍ، په بهرنو تګلارو کې په ناکامۍ تورن کېده. مثال په توګه وایي چې د فلسطین اسرائیل جګړه به ختمه کړي، ختمه یې نه کړه، هلته نور جنجال سوا شو. اسرائیل په ایران حمله وکړه، اسرائیل پرون په قطر حمله کړې ده، اسرائیل پرون په یمن حمله کړې ده. اسرائیل کېدای شي سبا بل چا حمله وکړي، صدر ټرمپ د هغې مخه نه نیسي. یعنې دا یو ناکامي ده د هغه د لوز د سیاسي قول. صدر ټرمپ دا قول کړی و، لوز یې کړی چې دی به د روس او د اوکراین جګړه ختموي، تر اوسه یې ختمه نه کړی شوه. د دې علاوه هغه دا ویل چې په امریکا کې به ارزاني سیوا کوي، امریکا کې ګراني سیوا شوه، په امریکا کې به خلکو ته کاروبارونه ورکوي، روزګارونه به ورکوي، په امریکا کې په زرګونو خلک د کاروبار وکړل. نو د امریکا د دې وسني صدر وسنۍ حیثیت چې په ولس کې دغه په خوښونکو کمو د هغې ګراف راښکته شو. د دې قتل سره به هغه خپل سیاسي ګراف بیرته پورته کوي او په هغه چې کومې نیوکې کېږي د هغه معترضین وایي هغه به د دې نیوکو نه د خلکو پام واړوي. او اوس چې په آینده راتلونکي انتخابات دي، په دې کې به د امریکا د سیاسي چې کوم فوکس دی او تمرکز دی تر ټولو غټه نقطه به دا وي چې په امریکا کې اصلي امریکایان، وفادار امریکایان، د عیسایت مذهب منونکي امریکایان، د جنس د ښځې او سړي نه علاوه بل جنس نه منونکي امریکایان چې دي د هغو ته خطر دی. نو دی به هغه ځان ته د سیاسي مظلومیت په توګه د یو مرکزي نارې په توګه دا خبره استعمالوي. آیا د چارلي کرک دغه نظریه چې دا ختمه شوه د چارلي کرک د وژلو سره؟ جواب دی نه، دا به نوره سیوا شي، دا به نوره ژوره شي، دا به نوره چارلي کرک په شان بلا خلک به نور را پیدا شي. بهرحال په امریکا کې سیاسي تقسیم د مخکې نه موجود و،
نور جوړ کېدی شي. ډېر زیات خلک دا خبره کوي چې په امریکا کې خو جمهوریت دی، په امریکا کې خو جمهوري تقاضي خلک خوښوي، یعنې د یو بل سره بحث کوي، سیاسي مباحثه کوي. او د حقیقت هم دی چې د یو دلته د یو بل خبرې ته غوږ نیول کېږي، خبرې اورېدل کېږي. خو ورسره داسې سوچ لرونکي هم په امریکا کې دي لکه په صدر ټرمپ باندې د هغه په انتخابي ریلی کې کمپاین کې حمله شوې وه، په دې سړي حمله وشو، دی ووژل شو. داسې 250 نه زیاتې پیښې په تېر یو کال کې په پبلک آفیشلز باندې یا ولسي نمایندګانو باندې شوي دي. نو دا خلک هم دی چې په امریکا کې هغه د جمهوریت او د مکالمې او د خبرې په لاره باندې یقین نه لري، بلکې د وایلنس، تشدد او د وجنو تر حده پورې په دې خبرو یقین لري. په امریکا کې زه چې په کوم ریاست کې پاتې کېږم، دا خو نږدې داسې په میانه منځ کې دی، خو ځینې ریاستونه چې زاړه پالي او افراطیت لارې سوچ پکې ډېر دی. تاسو ما لیدلی دي د خلکو کورونو ته چې لاړ شم، د یو کس په کور کې شل 50 ټوپکې وي، بمونه وي، راکټ لانچرې وي، په ځینې کورونو کې ټینکونه او توپې ولاړې وي. او تاسو که یوټیوب باندې سرچ کوئ ولټوئ، نو په امریکا کې ما د یو شمېر خلکو نه چې کله تپوس وکړو چې دا تاسو ولې کوئ، نو هغه ویل چې موږ سره د خپل ځان د حفاظت لپاره باید موږ تیار یو. د چا نه حفاظت کوئ؟ وی ډونټ نو، کله هم څه خطر پیښېدی شي. اوسه پورې په امریکا کې د امریکا چې کوم سیول وار و، ولسي جګړه وه، د هغې تصور ژوندی دی. اوس هم خلک په دې یقین لري، ځینې امریکایان د ټرمپ منونکي، چې داسې امکان بیا پیدا کېدی شي. یعنی که تاسې وګورئ په دغه ورځ باندې زه په واشنګټن ډي سي کې موجود وم، او په واشنګټن ډي سي کې ما د هغې پیښې چې دی کوریج کوو، او زه هغې ته ورغلی وم په کوم کې چې صدر ټرمپ د انتخاب د بایډن نه انتخابات وبایلل، او په 4 جنوري باندې، او بیا د امریکا کانګرس وداني ته زاړه پالي سختدریز امریکایان ورخوتل، ما د هغې کوریج کوو. دې چارلی کرک د هغې حمایت کوو، خلک یې هغې ته راپارول، خلک یې هغې ته تیارول. دا د هغه سیاسي نظریه وه، په هغې کله د شرم نه دی محسوس کړی، په هغې کله د بد نه دی ګڼلي، او په هغې باندې صدر ټرمپ د حمایت او ملګرتیا کوله. اوس د دې سره زه دا یو خبره وکړم په اخره کې چې په امریکا کې دا اوس سم د ټکه چې کله دا صدر ټرمپ راغی، زه دغه ویډیو نشم ورکولی، عکسونه د یوټیوب خپلې پالیسۍ دي او تګلارې دي، خو که تاسو وګورئ نو صدر ټرمپ چې کله راغی د هغه ځان یې د مظلوم په توګه معرفي کړ خلکو ته. هغه دا وویل چې دوی به هغه هر څوک پیدا کوي چې د دې ناوړه برید یا نورو سیاسي تاوتریخوالو برخه ګرځېدلي دي. دا د هغه د قانون او نظم د مشر په توګه. دې نه به زه واوړم، زه دې بلې خبرې ته چې راشم، نو هغه دا نیغه خبره وکړله چې در اصل په امریکا کې د امریکایانو ژوند چې دی او اصلي امریکایانو ژوند چې دی د دې د خطر جوړونکي کینپالي یا روښان فکران چې دي، دا د بخښلو وړ نه دي. ګورو چې دې پیښې څه راتلونکو کې پلټنې کېږي. صدر ټرمپ د جنازې له ځي، د چې کوم نایب صدر دی هغه سبا یوټا ته روان دی، او د په جنازه کې څومره خلک شریکېږي. د ښځه وه، 2 ماشومان یې وو، یو 30 کلن و، ډېر مشهور و، په میلیونو خلکو دی منه. او د هغې وروستو په امریکا کې مظاهرې شروع کېږي، په امریکا کې قامي ډیبیټ یا مباحثه شروع کېږي په دې باندې چې د دې اثرات ضروري دي، او په دې باندې تاسو خبرول ضروري و. زه په آینده کې بیا پروګرامونه کوم، تاسو به خبر ساتم. که تاسو په دې موضوع باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم نظر لرئ، کوم کمنټ لرئ، نو دا پروګرام کې تاسو کمنټ کولی شئ، خپل نظر شریکولی شئ. او د دې پروګرام یا د چارلی کرک د نظریاتو په هکله کوم نور معلومات غواړئ، زه به کوشش به دا وي په آینده کې چې تاسو ته وړاندې کړم. که تاسو تر اوسه پورې د بی کاسټ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو سبسکرایب کړئ، او د نورو ملګرو سره هم دا پروګرامونه په خپلو پاڼو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او نورو رسنیو باندې شریک کړئ. همدا د نن پروګرام بی کاسټ، زه رحمان.